السلام علیکم ملګرو دغه ویډیو کلیپ ور سره وګورئ. دغه ټول د شاهجهان باچا د دیر نواب په باره کې دغه ویډیو کلیپ مې جوړ کړی، تاسو ور سره هم وګورئ. ټوله د شاهجهان باچا د نوابي چې کوم وه هغه د 1925 نه واله تر 1960 پورې وه. دغه ټول ویډیو کلیپ مې په دغه کې راجمع کړی، دغه ټول تاسو وګورئ او مخکې ورسره شیر کړئ. د خیبر پختونخوا ضلع دیر د پاکستان جوړېدو نه مخکې د یوسفزیو ریاستو دیربالا په څلور غټو قامونو سلطان خیل، پاینده خیل، نصرالدین خیل او عیسی خیل باندې مشتمل دی. د دیر نواب تعلق د پاینده خیل زیلی شاخ اخون خیل سره و. دیر نواب د اخون الیاس رحمت الله علیه نوسی و، کوم چې د خپل وخت یو غټ بزرګ و. د 14مې صدۍ نه تر کال 1895 پورې په دیر کې د خانې دور و، ولې د کال 1895 نه پس په دیر کې نوابي دور پیل شو او د دیر لومړنی نواب خطاب نواب محمد شریف خان ته ورکړی شو، کوم چې کال 1906 پورې نواب و. نواب شریف خان نه وروستو نوابي د هغه زوی اورنګزیب کوم چې په چاړه نواب هم پیژندل کیږي تر کال 1940 پورې نواب و. د اورنګزیب وروستو نواب شاهجهان ته د دیر نوابي وسپارل شوه او د نواب کورنۍ تر ټولو اوږدې مودې 30 کالو پورې د دیر نواب پاتې شو. شاهجهان د دې ابتدا کړې وه. د دې چې کوم کاریګرونو دا د بمبئی نه راغلي او دا شاهي تاج برطانیه چې کوم په دې کې بره دا لګېدلی دی، نو چونکې نوابۍ خطاب دغوی ورکاو، انګلینډ به ورکاو او کینګ به ورکاو، وایسرای به ورکاو، نو هغه خطاب دیو ته میلاو، نو دا نښه د هغې تاج برطانیه ده. دا کیله د نواب شریف خان په دور کې جوړه کړې شوې وه، ولې د سوځېدو نه پس په دویم ځل نواب شاهجهان په کال 1931 کې جوړه کړه، کومه چې تر اوسه هماغه زوړ حالت کې موجوده ده. کال 1960 کې د نواب شاهجهان نه پس د هغه زوی شاه خسرو خان ته نوابي ورکړې شوه، خو ولې د حکومت پاکستان لخوا هغه 9 کاله په لاهور کې نظربند کړی شوی و او په کال 1960 کې د نوابۍ دور ختمېدو سره نواب خسرو خان د دیر اخرنی نواب پاتې شو او په همدغه کال دیر ریاست حکومت پاکستان ته حواله کړی شو. د نواب کورنۍ یوازینی ژوندی فرد د خسرو خان وسی محمد کریم خان اوس هم د دغه کلا پالنه کوي او وخت په وخت دلته تګ راتګ کوي. د دیر نوابانو نواب محمد شریف خان، نواب اورنګزیب خان، نواب شاهجهان خان او نواب شاه خسرو خان قبرونه هم په دې کلا کې موجود دي. شاهین افریدی، وطن نیوز، پیښور.